او د اسلام د تاریخ د ټول نه غمناکه چې کومه ورځ ده هغه د امام حسین شهادت ورځ ده. نن به موږ په دې ویډیو کې د امام حسین د مکمل شهادت داستان بیان کوو چې څنګه امام حسین د مدینې نه مکې ته لاړو او د مکې نه بیا کوفې طرف ته اراده وکړه او د واقع کربلا په میدان کې د هغوی شهادت وشو. دا ټول داستان به درته بیان کوم مکمل ریسرچ بیس، ولې چې دا کومه ویډیو موږ جوړو دا مکمل ریسرچ بیس ته مختلف کتابونو موږ حوالې راشتي دي، د هغې نه بعد موږ دا ویډیو تاسو ته مخې ته ایښې ده مکمل ریسرچ بیس ته. نو امام حسین په مدینه کې آباد و. دا داسې وخت و چې امام حسین ډېر زیات خوشحاله او د عمر اخرنی ټایم یې و، بوډا شوی و، ږیره مکمل سپینه شوې وه، خپل ټوله زندګي په مدینه کې تېره کړې وه. ولې چې په مدینه کې د حسین د نیکه قبر و، یعنې زموږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم امام حسین خپل نیکه سره خوشحاله و او هلته به هغه حاضري کوله هره ورځ. نو په دې وجه په مدینه کې امام حسین ډېر خوشحاله و او هغه خپله زندګي په مدینه کې تېروله. نو په دې کې خبر دا راشي چې حضرت معاویه رضی الله تعالی عنه وفات شو. د تاریخ چې کوم دی نو دا 80 هجري کې حضرت معاویه رضی الله تعالی عنه وفات شو. د دې نه بعد حضرت معاویه رضی الله تعالی عنه زوی یزید حکمران شو او یزید یو ډېر بدکار انسان و. په دې باندې د مکمل امت اتفاق دی چې یزید ښه بادشاه نو، ښه حکمران نو، بلکې په هغه باندې ډېر غټ غټ اختلافات دي. نو کله چې یزید حکمران شو نو په مدینه کې چې کوم گورنر و ولید بن عتبه، هغه ته دا پیغام د یزید طرف نه راغو چې امام حسین چې کوم دی هغه فورس کا چې هغه زما بیعت وکړي. ولې چې یزید ته دا پته وه چې حسین زما بیعت ونه کړي نو زما حکومت ته به خطره وي ډېره غټه. نو په دې وجه یزید دا حکم وکړو د مدینې گورنر ته ولید بن عتبه ته چې ته امام حسین باندې زور راوړه، زبردستي پرې وکړه چې هغه زما بیعت وکړي. نو دا پیغام د یزید طرف نه چې څنګه گورنر ته راغلو، گورنر دا حکم وکړو چې حسین رضی الله تعالی عنه دې زما خواته راشي. نو امام حسین اراده وکړه خپلو یو څو کسانو سره گورنر هاوس ته لاړو، یعنې د یزید گورنر چې کوم ولید بن عتبه د هغه کور ته لاړو او هغه سره ملاقات وکړو. هغه ورته دا وویل چې یزید دا حکم دی چې ته دې زما بیعت وکړې. نو دلته امام حسین ولید بن عتبه ته وویل چې حسین به کله هم د یزید بیعت ونه کړي، یعنې د حسین غونته شخصیت د یزید غونته شخص بیعت هرګز نشي کولی. نو دا اورېدلو چې ولید بن عتبه غوسه شو او امام حسین د هغې ځای نه رخصت شو. ولید بن عتبه خو امام حسین ته څه ویلی نه شو، ولې چې د امام حسین په مدینه کې ډېر عزت و، خلکو به ډېر عزت احترام کولو، ولې چې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم موسی و. امام حسین واپس شو خپل کور ته راوړو. هغه پوه شو چې یاره نور دلته زه ژوند نشم کولی، دوی به په ما باندې زور زبردستي کوي، زما خاندان ته به نقصان ورسوي. نو په دې وجه امام حسین اراده وکړه چې زه به مکې ته هجرت وکړم. نو په شپې امام حسین اراده وکړه نبي کریم صلی الله علیه وسلم روزې مبارکې ته لاړو، هلته یې حاضري ولګوله او دعا یې وکړه. او هغې نه بعد د قبر نه چې څنګه رخصت شو نو د خپل ټول خاندان سره یې هجرت وکړو د مکې طرف ته. چې کله مکې ته لاړو هلته یو څو میاشتې تېرې کړې. نو په دې دوران کې د عراق چې کوم یو ډېر مشهور ښار دی کوفه، د هغې ځای نه ډېر زیات خطونه راغلل، یعنې پهله یو خط راغو، بیا دویم راغو، بیا دریم راغو. همدغه شان په زرګونو خطونه امام حسین ته هغې خلکو راواستولو. د کوفې چې کوم اوسېدونکي وو هغوی ورته خطونه راواستولي او په خطونو کې یې دا لیکلي وو چې زموږ یزید نه دی خوښ او موږ به د هغه بیعت هرګز نه کوو. تاسو دا مهرباني وکړئ چې تاسو کوفې ته راشئ، موږ به ستاسو په لاس باندې بیعت کوو. ولې چې یزید سره زموږ نه لګي، هغه ډېر بدکردار انسان دی او ډېر بد اخلاقه دی، یو ظالم بادشاه دی، موږ د یزید بیعت نه کوو. نو امام حسین ته دا خطونه رالیږلي او په خطونو کې همدا الفاظ وو چې تاسو کوفې ته راشئ، موږ به ستا په لاس باندې بیعت وکړو او ستاسو به موږ مکمل مدد وکړو. نو دا خطونه چې کله امام حسین ته موصول شو، پهله خو امام حسین مکمل اکشن وانخیستو په دې خطونو باندې، سره د عمل یې ورنکړو. بیا خطونه ډېر زیات شو، په بورو بورو خطونه امام حسین ته راورسېدو. نو امام حسین بیا مجبوره شو چې په دې خبرې لږ غور و فکر وکړي. نو همدغه شان د دې خطونو مکمل تصدیق کولو دپاره امام حسین خپل د تره زوی مسلم بن عقیل کوفې ته واستوي چې تاسو لاړ شئ او هلته دا وګورئ چې آیا واقعي د کوفې خلک موږ سره ملګري دي او که نه دوی موږ سره څه فراډ کوي یا موږ ته څه دوکه راکوي. مسلم بن عقیل چې د امام حسین د تره زوی هغه لاړو کوفې ته، او کوفې ته چې څنګه ورسېدلو د کوفې ټولو خلکو د مسلم بن عقیل په لاس باندې بیعت وکړو. نو په دې کې مسلم بن عقیل خط ولیکي امام حسین ته چې او بالکل دا ټول خلک موږ سره راضي دي او دا به د امام حسین په لاس باندې بیعت کوي. امام حسین ته مسلم بن عقیل دا وایي چې تاسو راشئ کوفې ته، دا ټول خلک تاسو سره ملګري دي. نو په دې دوران کې د کوفې چې کوم گورنر و هغه یو ډېر جلیل القدر صحابي و، نعمان ابن بشیر. دا یو ډېر غټ صحابي دی، دا د کوفې گورنر و. نو څنګه چې د کوفې ټولو خلکو د مسلم بن عقیل په لاس باندې بیعت وکړو، نو په دې کې یزید د کوفې گورنر بدل کړي. دا نعمان بن بشیر چې کوم صحابي دی دا لرې کړي او د دې په ځای عبید الله ابن زیاد چې کوم یو ډېر ظالم شخص دی په تاریخ کې تیر شوی دی، عبید الله ابن زیاد همدغه شان د کوفې گورنر شي.
او دا کوم خلکو چې د مسلم بن عقیل په لاس باندې بیعت کړی وي دوی ته رشوت ورکي همدغه شان ډیر لالچ ورته ورکي نو دا د کوفي خلک د سلګو پیسو دپاره مسلم بن عقیل یوازې پرېږدي او اخر کار داسې ورځ راشي چې مسلم بن عقیل بالکل یک تنخوا شي نو مسلم بن عقیل دلته یریږي چې ما خو خپل د تر زوی ته امام حسین ته ختم لیږلی دی چې تاسو راشئ او امام حسین به په سفر باندې مراوتی وي دا ما نه څومره غټ ظلم وشو ما ته نه وه پکار چې زه د دې کوفې په خلکو باندې برغوصه وکړم دوی باندې اعتماد وکړم نو همدغه شان عبیدالله ابن زیاد چې کوم د کوفې نوی ګورنر جوړ شوی وي هغه مسلم بن عقیل گرفتار کی او د کوفې چې کوم محل د هغې محل اخرني چت ته مسلم بن عقیل وروخیجوي او د هغې ځای نه راوغورځوي او مسلم بن عقیل شهید شي نو اوس په مکه کې امام حسین لا د سفر اراده نه وي کړې او د مسلم بن عقیل خط هم ورته لا نه وي رارسېدلی ولې چې هغه زمانه خو داسې زمانه نه وه چې موبایل به وي او یکدم به هغوی ته خبر ورورسي امام حسین ته په دې دوران کې دا خط د مسلم بن عقیل لا نه و رسېدلی چې یاره د کوفې خلک موږ سره ملګري تاسو راشئ نو امام حسین اراده وکړي د کوفې طرف ته نو چې څنګه اراده امام حسین وکړي په دې کې هغه خط هم راورسي د مسلم بن عقیل نو په دې کې امام حسین ته تسلي میلو شي هغوی اراده وکړي د کوفې طرف ته چې څنګه امام حسین اراده وکړي او د سفر طرف ته روان شي د خپل خاندان سره او د خپل وفادارو خلکو سره نو په دې کې امام حسین ته درې جلیل القدر شخصیات مخې ته ودرېږي او دا ورته ووایي چې تاسو کوفې ته مه ځئ دا درې شخصیات چې کوم دي یو عبدالله ابن عمر دی یو عبدالله ابن زبیر دی یو عبدالله ابن عباس دی دا درې شخصیات دي چې کوم ډېر جلیل القدر شخصیات دي دوی امام حسین مني چې تاسو مه ځئ دا وفادار خلک نه دي دوی د کوفې خلکو ستاسو پلار سره حضرت علي سره وفاداري نه ده کړې حضرت علي سره یې بېوفایي کړې ده امام حسین یې منې کولو چې تاسو مه ځئ امام حسین اراده کړې وي نو هغوی روان شي د کوفې طرف ته همدغه شان د سفر آغاز وشي او په لاره کې مختلف قسم ته واقعګانې مخې ته راځي نو همدغه شان په دې سفر باندې امام حسین وتی وي د کوفې طرف ته نو کله چې امام حسین نیم سفر کړی وي نو په لاره کې ورته یو شاعر میلو شي هغې شاعر د کوفې څخه تعلق ساتلو شاعر نوم چې کوم دی هغه فرزدک دی نو هغه شاعر نه امام حسین تپوس وکړي چې د کوفې د خلکو څه حال دی نو شاعر ورته ووایي چې د کوفې د خلکو زړونه خو تاسو سره دي خو د هغوی چې کومې تورې دي هغه د یزید سره دي نو دا خبر چې څنګه امام حسین واوري امام حسین پوه شي او بیا هم امام حسین شاته نه شي هغوی په سفر باندې روان وي په لاره کې ورته دا خبر هم راشي مسلم بن عقیل شهید شو دا خبر چې څنګه امام حسین ته میلو شي امام حسین ډېر زیات خفه شي او د قافلې چې څومره خلک وي هغوی ډېر زیات خفه شي ټول په غم کې مبتلا شي بیا هم امام حسین د سفر اراده کړې وي ولې چې امام حسین د حق طرف ته روان و نو حق طرف ته چې یو چا اراده کړې وي هغه بیا شاته کېږي نه امام حسین هم د حق طرف ته روان و نو امام حسین کله هم خپله اراده واپس وانخسته بلکې امام حسین روان و د کوفې طرف ته اراده کړې وه او امام حسین خپل سفر جاري وساتلو همدغه شان دا سفر جاري و نو په دې کې یو لشکر مخې ته راشي د کوم لشکر کمانډر چې خور بن یزید ریاخي وي دا د کمانډر نوم دی نو دا کمانډر مخې ته راشي د دې کمانډر سره زر سپاهیان هم وي نو امام حسین چې دی هغه دې ټولو سپاهیانو ته اوبه ورکړي ولې چې د کعبې نه کله کوفې ته ځئ نو په دې دوران کې یو ډېر غټ ریګستان راځي هغه ریګستان دومره غټ دی چې په سلګونو کیلومتره غټ ریګستان دی هلته اوبه بالکل نشته نو د خور بن یزید ریاحي دا لشکر چې را روان وي نو دا لشکر خو د امام حسین د درولو دپاره را روان وي چې امام حسین په لاره کې مونږ ګیر کړو امام حسین دوی ته اوبه ورکړي نو بیا د امام حسین دا سفر چې کوم دی دا جاري وي همدغه شان آخر کار هغه لمحه راورسي چې امام حسین د کربلا میدان ته راورسي امام حسین تپوس وکړي چې د دې میدان څه نوم دی نو خلک ورته ووایي چې دا کربلا د دې میدان نوم کربلا ده امام حسین د خپلې خولې نه الفاظ راوباسي چې کرب اور بلا د دې خبرو ډېر غټ مطلب دی د امام حسین چې د خپلې خولې نه ادا کړي وي دا په بعد کې تاسو ته پته وچلي امام حسین کربلا میدان ته آخر کار راورسي نو عبیدالله ابن زیاد عمر ابن سعد ته دا حکم ورکړي چې ځان سره 4,000 سپاهیان کا او د کربلا میدان ته ورورسه او امام حسین او د هغه ټوله کورنۍ چې ده هغه نظربند کا یعنې ګیر چاپېره خپل سپاهیان ودروه دا خبره یاد وساتئ چې دا 4,000 سپاهیان نو په دې دوران کې به عبیدالله ابن زیاد د کوفې چې کوم ګورنر و هغه به دستې رالېږلې د سپاهیانو چې آخر کار د دې سپاهیانو تعداد چې کوم دا په زرګونو شو یعنی پهله 4,000 دا بیا په زرګونو شو یعنی دا ډېر زیات تعداد شو د دې سپاهیانو پهله خو عمر ابن سعد چې کوم دا د جنګ ته راضي نه و او هغې نه بعد عبیدالله ابن زیاد چې کوم هغه سختي شروع کړه عمر ابن سعد باندې چې تا تر اوسه پورې ولې دا معامله نه ده ختمه کړې نو عمر ابن سعد په 9 محرم الحرام باندې امام حسین باندې او د هغوی په ټولو کورنۍ باندې اوبه بندې کړي دې کربلا میدان سره لږ شان فاصله کې یو دریاب بهیږي د کوم دریاب نوم چې دریای فرات دی دا فرات چې کوم دی دا د کربلا میدان سره ټچ کېږي دې دریاب اوبه چې کومې دي هغه عمر ابن سعد چې کوم دی هغه په امام حسین باندې او د هغوی په ټولې کورنۍ باندې بندې کړي دا خبره یاد وساتئ چې په 9 محرم باندې امام حسین باندې بالکل اوبه بندې شوې
نو پیله خو د امام حسین لشکر بالکل صحیح و، د هغوی چې کوم کور والا و ملګري وو هغه بالکل صحیح و، خو څنګه چې وخت تېرېدو نو هغوی تږي کېدو. او د امام حسین په لشکر کې د امام حسین واړه واړه بچي هم وو، دا د امام حسین وروڼه وو او د هغوی هم فیملیانې وې، د هغوی هم ښځې وې او بیا د هغوی هم بچي وو، یا یې وړو ماشومانو تعداد هم دې قافله کې ډېر زیات. نو څنګه چې د 9 محرم ماښام شو ماشومانو چغې کړې، ماشومانو العطش العطش العطش، یعنې موږ تږي یو موږ تږي یو موږ تږي یو، ماشومانو دا چغې سورې والې او په ژړا شو. او همدغه شان دا پروسس روان و، همدغه شان دا ټوله کورنۍ تږې وه، وخت تېرېدو ورځ واوړېده 2 ورځې واوړېدې، دوی د تندې نه بالکل بېهوشۍ حالت ته راغلي چې کوم ماشومان وو هغوی بالکل بیماران شو او د تندې د لاسه د هغوی ماشومانو شونډې چې کومې وې هغوی نه اخر کار پوټکي اړېدو، دومره تږي شوي وو ماشومان. او هغې نه بعد چې کومې زنانه وې بیبیانې وې هغې نه بعد چې کوم ځوانان وو هغوی هم ډېر زیات تږي وو، ولې چې د 2 ورځو نه یو انسان اوبه نه وي څښلي نو د هغه به څه حالت وي. تاسو ته خو به د ګرمۍ روجې معلومې وي چې د ګرمۍ په روجو کې انسان څومره تږی شي، او هغه انسان ته پته وي زه به پوره ورځ تږی یم، نو هغه انسان په پښمني کې څومره اوبه وڅښي چې زه تږی نه شم. دوی ته خو پته هم نه وه چې په موږ باندې به اوبه بندېږي، دوی څه تیارې هم نه وي کړی. دوی همدغه شان په تنده کې د 9 محرم ورځ هم واوړي، د 8 محرم ورځ هم واوړي، ماشومان تږي وي او د امام حسین ټوله قافله د تندې د لاسه بالکل نه ډال شوي وي. نو په دې کې عبیدالله ابن زیاد چې کوم د کوفې ګورنر و هغه عمر ابن سعد ته چې کوم د دې کربلا د میدان د دې سپاهیانو کمانډر و هغه ته عبیدالله ابن زیاد دا حکم وکړو چې تر اوسه پورې تا دا معامله ولې نه ده ختمه کړې، تا تر اوسه پورې د امام حسین نه سر ولې نه دی کټ کړی، تا دا کیسه ولې نه ده تمامه کړې، دومره ټایم دې پرې واړولو. نو په دې دوران کې دا محاصره چې کومه ده دا سخته شي او عمر ابن سعد سختی راوړي په دوی باندې. نو دا لشکر چې دی دا د خیمو طرف ته ورمخته کېږي، نو په دې کې امام حسین بهر ته راوځي، عمر ابن سعد ته دا عرض وکړي چې موږ د دې یو شپې عبادت ته پرېږدی، موږ لږ د الله تعالی عبادت کوو. ظاهره خبره ده چې لشکر والا چې کوم دوی مسلمانان وو، عمر ابن سعد او شمر بن ذوالجوشن چې کوم هغه ورته وایي صحیح ده خو سبا به ستاسو اخرنۍ ورځ وي. نو د 9 محرم الحرام په شپه باندې د امام حسین چې څومره قافله وي هغوی دا شپه بالکل په عبادت کې تېره کړي، یعنې په نفلونو کې، په دعاګانو کې، د قرآن پاک په تلاوتونو کې دا شپه تېره کړي. اخر کار 10 محرم الحرام راشي، د عاشورا ورځ راشي، په 10 محرم الحرام باندې قاسم بن حسن چې د حسن رضی الله تعالی عنه زوی وي هغه میدان ته ورشي، دا په دې ټایم کې ښه ځوان وي او دا د یزید د لشکر ښه مقابله وکړي، ښه یزیدیان پکې قتل کړي او اخر کار د هغوی تعداد ډېر وي، نو قاسم بن حسن چې کوم دی هغه اخر کار شهید شي. همدغه شان اون اور محمد هم شهید شي. په دې دوران کې عبدالله بن مسلم چې کوم مسلم د امام حسین د تر زوی و کوفې ته لېږلی ور، بیا یې هلته د چت نه راوغورځولو، دا عبدالله د مسلم زوی دی. نو عبدالله ابن مسلم اخر کار ورشي، دا هم یو ډېر تکړه ځوان وي چې څنګه دا یزیدیانو لښکر ته ورشي نو ډېر یزیدیان پکې جهنم واصل کړي او اخر کار د هغوی تعداد ډېر وي، نو عبدالله بن مسلم هم همدغه شان شهید شي. بیا اخر کار پاتې شي د امام حسین خپل زامن، همدغه شان علي اکبر په شکل او صورت کې زموږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په شان دی. دا په روایاتو کې راځي چې علي اکبر شکل چې دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د شکل په شان دی، ولې چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم وینه د علي اکبر کې ولې چې دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم اړوسی دی. نو دا علي اکبر اخر کار میدان ته ورشي او دا ډیره سخته مقابله وکړي، ډېر یزیدیان جهنم واصل کړي، په اخر کې هماغه خبره چې د هغوی تعداد ډېر وي، نو علي اکبر چې کوم دی دا هم همدغه شان شهید شي. په دې دوران کې د امام حسین وروڼه او د حضرت علي زامن عمر، ابي بکر، عثمان، همدغه شان ډېر زیات نومونه دي، د حضرت علي ډېر زیات زامن په دې قافله کې، نو هغه ټول زامن هم د حضرت علي په دې قافله کې شهید شي. بیا اخر کې چې کوم نمبر راشي هغه د حضرت عباس رحمت الله علیه نمبر راشي. حضرت عباس چې د کوم بهادرۍ کیسې چې کومې دي هغه تر نن تاریخه پورې علما کرام په خپل منبرونو باندې کوي چې حضرت عباس داسې مقابله کړې وه چې د هغې مثال تر اوسه پورې چا نه دی ورکړی. بیسیکلي حضرت عباس چې دا د امام حسین ورور و، د حضرت علي زوی و، دا یو ډېر تکړه ځوان و. په دې دوران کې علي اکبر چې کله شهید شي نو امام حسین ډېر زیات خفه شي، ولې چې دا د امام حسین د ټول غټ زوی وي. امام حسین ورشي میدان ته د هغه جسم راوالي چې د وینو نه لت پت وي. نو په دې کې حضرت عباس ته امام حسین دا حکم ورکړي چې ته لاړ شه کوشش وکړه د دې دریای فرات نه لږې اوبه راوړه د دې ماشومانو دپاره، ولې چې ماشومان ډېر زیات تږي دي، د 3 ورځو نه تږي دي، د دوی دپاره لږې اوبه راوړه. حضرت عباس مشکیزه واخلي، خپل اس ته لته ورکړي او دومره سپیډ کې د دریای فرات طرف ته روان شي چې هغه تیران هم حضرت عباس ونه دروي. د یزید لښکر دا سوچ کوي چې حضرت عباس وتښتېدو او امام حسین یې یوازې پرېښو او حضرت عباس اوبو پسې تللی وي، مشکیزه د اوبو نه راډکه کړي. نو څنګه چې مشکیزه د اوبو نه راډکه کړي او د خیمو طرف ته را روان وي، نو په دې کې شمر بن ذوالجوشن دا حکم وکړي چې عباس درنه اوبه یې ونیسي، یا الله دا څومره ظالمان تیر شوي دي او دي مسلمانان
چې عباس درنه اوبه یې ونیسي. په دې کې ظالمان عباس د څلورو طرف نه راګیر کړي، لښکر د څلورو طرف نه حضرت عباس راونیسي او ګیر یې کړي. حضرت عباس په یو لاس کې جنډه نیولې وي، ولې چې د امام حسین د لښکر چې کوم علمبردار وي هغه د حضرت عباس وي. نو په یو لاس کې د حضرت عباس جنډه وي او هغې نه بعد په یو لاس کې د اوبو هغه مشکیزه وي. نو ظالمان د حضرت عباس دا یو لاس کټ کړي، دا په کوم لاس کې چې حضرت عباس اوبه نیولې وي، نو دا لاس یې کټ کړي. بیا همدغه شان ظالمان دا بل لاس کټ کړي. دومره ظلم حضرت عباس سره وکړي چې دومره ظلم په تاریخ کې کله نه دی شوی. حضرت عباس هم همدغه شان شهید شي او په دې شهادت باندې امام حسین ډیر زیات جړلی و، ډیر زیات خفه و. ولې چې د امام حسین دا رور چې و حضرت عباس، د سره به امام حسین ډیر زیاته مینه کوله، یو بل رقم ته مینه وه حضرت عباس سره د امام حسین. دغه شان دا ظالمان حضرت عباس هم شهید کړي. اخر پاتې شي په سړو کې امام حسین. نو امام حسین د خیمې نه بهر ته راوځي، په لاس کې ورسره د خپل شدوس کل زوی وي، یعنې وړوکی ماشوم وي ورسره چې ایله پخه پیرو شوی وي. د هغې زوی نوم علي اصغر دی، هغه زوی وي ورسره. د یزید لښکر لږ لرې وي، نو امام حسین خپل زوی چې کوم دی هغه په دواړو لاسونو کې ونیسي او داسې یې بره کړي. او امام حسین په تیز اواز کې ووایي چې یا ظالمانو چې مونږ ته اوبه نه راکوئ، خیر دی مونږ ته اوبه مه راکوئ، خو دې ماشوم ته خو لږې اوبه ورکوئ. نو امام حسین دا خپل زوی په هوا کې بره کړی وي، په لاسونو کې یې نیولی وي. نو په دې کې شمر بن ذوالجوشن دا حکم وکړي هرمله بن کاهل ته. دا هرمله بن کاهل چې دی دا یو ډېر زبردست تیرانداز وي د یزیدیانو د طرف نه. د سره داسې خطرناک تیران وي، د یو تیر چې وي د هغې درې خولې وي. شمر ورته حکم ورکړي د هرمله ته چې دا زوی ورته ووله. هرمله بن کاهل یو تیر راوباسي، د کوم تیر چې درې خولې وي، نو هغه تیر خوشی کړي او د امام حسین هغه وړوکی زوی په هغې تیر باندې ولګي او په منځ کې داسې سم وشلېږي. هغه مقدسه هستي هغه د امام حسین زوی چې کوم دی هغه بالکل شهید کړي او منځ کې بالکل وشلوي. نو آخر کار امام حسین د هغه وینه لپو کې راوالي او د اسمان طرف ته یې وړي. الله اکبر. د امام حسین دا زوی هم شهید شي چې کوم یو ډېر ماشوم وي، یو ډېره نازکه فرښته وي، په ده باندې رحم نه کړي او د امام حسین دا زوی هم شهید کړي. نو په نرانو کې بیا یو امام حسین پاتې شي، ولې چې دې ظالمانو ورته ټول چې کوم سړي وو، کوم ځوانان وو، هغه ورته ټول شهید کو. اخر یک تنها امام حسین پاتې شي. شمر بن ذوالجوشن، سنان بن انس او هرمله بن یزید چې کوم دی دوی خپلو اسانو ته لتې ورکړي او اس باندې راتېز شي امام حسین طرف ته. او همدغه شان زموږ د پیغمبر اسلام دا یو نیازبین وسې دی په سټ کې ووښي. اول خو د امام حسین سر نه وي کټ شوی، اول امام حسین په مرۍ باندې ووښي او همدغه شان امام حسین شهید شي. خو بیا هرمله بن یزید، سنان بن انس او شمر بن ذوالجوشن چې کوم دی دوی وایي چې یاره د دې سر به موږ ته یو ډېر غټ رقم میلاویږي، دا سر ډېر لازمي دی. همدغه شان امام حسین خو شهید شوی وي، د ده نه دا سر کټ کړي، ډېر بې دردۍ سره د امام حسین نه سر کټ کړي او هغه سر په نیزو باندې راوالي او عبیدالله بن زیاد ته، یعنې د کوفې هغه ګورنر ته یې راوړي او د امام حسین چې څومره کورنۍ وي د هغوی هغه خیمې وسوځوي او چې کومې بیبیانې وي هغوی په رسو کې وتړي، د هغوی لاسونه وتړي او هغوی د کوفې طرف ته را روان کړي. نو همدغه شان شمر بن ذوالجوشن د امام حسین سر چې دی هغه عبیدالله بن زیاد ته پیش کړي چې دا دی ستاسو د ټول نه غټ دښمن، ما آخر کار د ده نه سر کټ کړو. همدغه شان عبیدالله بن زیاد بیا شمر ته یو ډېر غټ انعام هم ورکړي. دا عبیدالله بن زیاد چې کوم دی دا دومره ظالم انسان تیر شوی، د سره په لاس کې یو داسې وړه شان لښته وي او دی په هغې لښتې سره د امام حسین د سر بې حرمتي کوي، یعنې په پوزه کې ورته کله هغه لښته وښي، کله ورته دا شونډې داسې کولاوی، کله ورته خوله کولاوی، یعنې ډېر ظلم او زیاتې د هغې سر سره کړی دی، ډېره بې حرمتي د امام حسین د سر کړې ده. همدغه شان بیا دی حکم وکړي چې دا سر د دمشق ته یوسي، دا سر اوس د یزید دربار ته ورسوئ چې هغه ما ته بیا ډېر غټ انعام راکړي. نو همدغه شان سنان بن انس یا بعضو روایاتو کې هرمله بن یزید، دې دواړو کسانو کې د یو ډیوټي ولګي چې د امام حسین دا سر او د امام حسین دا کورنۍ چې ده دا د یزید دربار ته بوځئ، هغه به نوره سزا دوی ته ورکوي. نو همدغه شان چې کله د امام حسین سر د کوفې نه وباسي، په دې دوران کې د کوفې خلکو ته حضرت زینب یوه خطبه وکړي او په هغې خطبې کې حضرت زینب دا ووایي چې ظالمانو تاسو زما ورور راوغوښتو، تاسو ورته خطونه لیکلي وو، تاسو راوغوښتو او بیا تاسو څه وکړو زما ورور سره چې زما ورور مو یک تنها پرېښود، زه به تاسو کله هم نه معاف کوم او الله دې تاسو معاف نه کړي، یعنې یوه خیرۍ د کوفې خلکو ته وکړه. بیا همدغه شان حضرت زینب او د امام حسین هغه سر چې و هغه همدغه شان روان کړي او په لاره کې بازارونو کې هغه سر ګرځئ، یعنې دمشق ته رسېدو کې ډېر غټ غټ بازارونه راځي او په بازارونو کې د امام حسین هغه سر ګرځئ. الله اکبر. او بیا د یزید دربار ته هغه سر پیش کړي. یزید خو اول د خفګان اظهار وکړي او دا ظاهري چې زه خفه یم، د یزید په دور حکومت کې دا کار شوی دی. موږ دا منو چې یزید یو ډېر لعنتي انسان دی او یو ډېر ظالم او یو ډېر بدکار انسان تیر شوی دی.
همدغه شان د یزید په دربار کې د امام حسین سر پیش کړي او هلته بیا حضرت زینب د امام حسین خور یو خطبه وکړي یزید ته ووایي چې یا یزیده ته به دا سوچ کوي چې یاره زه کامیاب شوم او ما د حسین نه وګټله حضرت زینب ورته وایي چې ته کامیاب نه یې ته دا سوچ مه کوه کامیاب امام حسین شو او امام حسین داسې کامیاب شو چې د امام حسین ذکر به تر قیامته پورې کیږي او تا به څوک په څه کې نه حسابوي نو همدغه وشو چې نن په یزید باندې خلک لعنتونه وروي او د امام حسین ذکرونه کوي کله چې د امام حسین ذکر راشي نو خلک یې نوم عزت احترام سره اخلي عزت احترام سره به یې ولې نه اخلي چې زموږ د پیغمبر نوسی دی نو دا واقع کربلا چې ما د مختلفو حوالو نه دا واقع ستاسو د وړاندې پیش کا والله زړه مې داسې درزیږي چې زه درته اندازه نشم کولی خو مجبوري ده داسې قسم ته ریسرچ مو کړي ما غوښته چې دا تاسو سره هم شریک کړم ولې چې داسې ډېر علما کرام دي چې هغوی پکې بدګمانیان کوي هغوی څوک یزید ښه حسابوي څوک ښه حسابوي څوک ښه حسابوي خو ما چې درته کومه دا ویډیو جوړه کړه دا مکمل ریسرچ بیس ده اوس ستاسو خوښه ده چې تاسو یزید ته ښه وایئ عبیدالله بن زیاد ته ښه وایئ که شمیر ته ښه وایئ که خرمله ته ښه وایئ که سنان بن انس ته ښه وایئ ستاسو خوښه ده که چا ته ښه وایئ وایي زه د امام حسین د لښکر سپاهي یم نو الله دې وکړي چې موږ ټول د امام حسین سره په جنت کې ګاونډیان شو نو یو پیر دی هر ملګری د امام حسین نوم په کمنټ سیکشن کې ولیکي حضرت حسین رضی الله تعالی عنهما اجمعین دا ویډیو خامخا مخکې خپلو ملګرو سره شریک کړئ ولې چې محرم الحرام دی او داسې قسم ته ویډیوګانې ګورئ چې ستاسو ایمانونه ورسره لږ تازه کېږي د لوی الله په امان